افغان ځواکونو زبردست اقدام پاکستان څخه د راغلي قاچاق او د وسلو نیول جزئیات لپاره ویډیو تر پای وګورئ. طالبانو له پاکستان راغلي نشهیي توکي نیولي د پولساتو پولیسو عمومي ریاست ویاند وایي تورخم دروازه کې د هغه 490 کڅوړه نشهیي ګولیو د قاچاق مخه نیوله چې له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدول کېدلې. د ویاند په خبره د سرحدونو د ساتنې او له نشهیي سره د مبارزې په موخه یې دغه اقدام کړی دی. شنونکي وایي پاکستان لکه څنګه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل غواړي همدارنګه غواړي چې د افغانستان ځوان نسل په بد عملیو او داسې نشو اخته کړي چې ترڅو د هېواد د ابادۍ او پرمختګ لپاره له کاره پرې وځي. بلخو افغان ځواکونو د وسلو ستره زیرمه کشف کړې. کورنۍ چارو وزارت وایي د ارزګان ولایت د امنیې قومندانۍ منصوبینو د ترینکوټ ښار اړوند تالاني سیمه کې د پرځول شوي جمهوریت د یوه چارواکي په کور کې د وسلو او مهماتو زیرمه کشف او ترلاسه کړې. د یاد وزارت په وینا په نیول شوي وسلو او مهماتو کې 6 میله کلاشینکوفونه، 1 میل د شکه، سلګونه لاسي بمونه، زرګونه د راکټ پیکا، د حشکې او کلاشینکوف مرمۍ او یو شمېر نور پوځي وسایل او تجهیزات شامل دي. وزارت زیاتوي په دې تړاو 2 تنه نیول شوي چې تر لومړنیو پلټونو وروسته به عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. عام افغانانو بیا د افغان ځواکونو د یادو اقداماتو ستاینه کړې او وایي په ډیورنډ کرښه باید څار ډیر شي او له پاکستانه راوړل کېدونکي هر څه باید په دقیقه توګه وپلټل شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.